جوړیږي. اوس راځو د ولنا او د راډیوس ترمنځ چې کوم جاینټونه دي هغه موږ تاسې وایو. یو لوړ دی او بل لاندې دی. لوړ ته سوپیریور راډیو اولنر جاینټ وایي، یعنې لوړ د راډیوس او د ولنا ترمنځ موقعیت لري. دا هم ساینویل جاینټ دی خو پیویټ دی. پیویټ موږ ویل چې هغه جاینټ ته ویل کېږي چې یو هډوکی ورته ولاړ وي او بل ورته راڅرخي، دې ته پیویټ ویل کېږي. صحیح شو چې یو په مغزه کې و خپله دغه د سر د څخه لاندې چې موږ هسې اطلس او اکسس فقره لرو نه، اول دوې فقرې چې وې، یو ریپویټ جاینټ او بل دلته ستا راډیوس او د ولنا ترمنځ سته. دا څنګه جوړیږي؟ دلته یې خپله په ولنا هډوکي کې یو خالیګاه ده چې هغه ته نوچ ویل کېږي. خو د چا دپاره ده؟ د راډیل دپاره ده. هغه ته راډیل نوچ. ګوره دلته په دغه کې دلته په ولنا کې یو خالیګاه ده چې هغه راډیوس دپاره ده، هغه ته راډیل نوچ وایي. دا خالیګاه او د راډیوس سر دا سره یو ځای کېږي، نو راډیو اولنر جاینټ جوړیږي. ساینویل جاینټ دی، پیویټ جاینټ دی. نو ساینویل چې دی، ساینویل ممبران لري، کیویټي لري، فلوید لري او کپسول هم لري. خبره په چی کې ده؟ په لیګامنټو کې موږ تاسې کوو. دوه رقمه لیګامنټونه لري، یو انیولر دی او بل کوادریټ دی. انیولر چې دی، انیولر دغ دایروي ته ویل کېږي، شاوخوا په راڅرخي، دې ته انیولر ویل کېږي، من دایروي لیګامنټ. او بل په منځ کې د هغه دلته چاکونجا چې دی هغه کوادریټ لیګامنټ دی په منځ کې، چې هغه ته یې نږدې کوي وه ولنا ته، راډیوس کشي وه د ولنا خواته. صحیح شو؟ چې دغه کوادریټ چې دی خپله د راډیوس غاړه او د بله په ولنا کې راډیل نوچ دا سره یو ځای کوي، سره د دوه ترمنځ جوړیږي خپله. او دا بند کې پرونیشن حرکت رامنځته کېږي. پرونیشن معنی پړ مخې، لاس یې پړ مخې اوړي نه، دې ته پرونیشن حرکت ویل کېږي. په دې کې هورمون سره کوي دا حرکت دی، پرونیشن او سپینیشن. چې لاس خلاصېږي هغه ته سپینیشن وایي، که پر مخ کېږي هغه ته بیا پرونیشن ویل کېږي. پر مخې پرونیشن او ستونز ته سپینیشن ته ویل کېږي. ښه، راځو لاندې بند وایو. لاندې بیا هم د راډیوس اولنر ترمنځ بل بند شته چې هغه ته بیا ډیسټل راډیو اولنر یا انفیریر هم ورته وایي، ډیسټل هم ورته ویل کېږي. دا هم ساینویل پیویټ جوینټ د لوړ په رقم. دلته بیا د اولنا هیډ راځي. په لوړه برخه کې د راډیوس هیډ و، لاندې بیا د اولنا هیډ دی. صحیح شو؟ دلته او بل بیا د ولنر ناش دی په راډیوس کې، یعنې د لوړ برعکس په لوړ ساحه کې چې وه د راډیوس سر و، او په اولنا کې بیا چې ولته یو خالیګاه یا ناچ و. په لاندې برخه کې بیا د اولنا هیډ سر دی او په راډیوس کې بیا دلته یو خالیګاه شته چې هغه ته بیا ویل کېږي اولنر ناچ. دغه اولنر ناچ دی. صحیح دی؟ سره یو ځای کېږي سره موږ. نو دی هم ساینویل دی، ساینویل ممبران به لري، کیویټي به لري، فلوید به لري. صحیح شو؟ کپسول هم لري. لیګامنټونه چې دي، یو خپل انټیریر ویک لیګامنټ دی او بل پوسټیریر ویک، یعنې کمزور لیګامنټونه، یو مخته یو شاته. او بل مهمه خبره دی خو موږ ویلي وو چې اولنا او راډیوس په منځ کې یو ممبران لري چې هغه ته انټرووسس ممبران وایي، چې فایبروزي الیاف دي او دا بنسبکۍ سره ټینګوي، نور هم مقاومت ورکوي.